ته وردېږه ته خو داسې ښکلی د خان صاحب په شانې ناست یې تورې زه ستا دا سر په دې غونډ ولم چې ستا پته ولګي چې یخ دې کړمه Oh my god. لکه تا زما دا سر ولې ویښه دا غونډان ولې دا غونډان ولې دا غونډان غونډان ولې دا خو زما پوزه دغه کړه چې ځان زه ښکلی نه شم سوچي مې خوړه پاتې نه شه بې غونډانو نه ولې ښه بې غونډانو نه ولې بې غونډ راواچوه تاسو دې واوره کې قهرم بېبې د بوجي څخه یې رانه جوړ کړو ما ته کېږي چې غونډه زموږ چې کور ته لاړ شم لږ تود شم وردېږه پرونی بدل نه اخلمه پرېږدمه دې نه خاص په دې سر به دې ولم ښه لکه ته لا نه شوې تا بیا غونډان شروع کړو او ته ما سره غونډان ویشتی شي هغه غونډ را رسولی نه شي لنډ لاسې دی او بیا یې مور ګیله کوي زما زوی په غونډانو ویش او د ځانه شروع کړئ دا اوس څه خبره ده د ما سره غونډان ولې نن به دې پرېږدمه نه نن دې ځغلومه په دې سر دې ولمه چې دا ډوکې خو له سره قلارېږي نه خو زه ځم هار نه منم پرېږدمه دې نه چې څو مې ځغلولی نه یې که نه هسې ځم نه ځم یو پیر پرې سر ولګېدی که نه بس ته به بیا تغړېدلی پروت یې داسې نه کېږي خو زه ځم نه پرېږدم ګلسینه خپې وباسه خرابه دي لاسونه مې یخ شو خو چې دی مې نه یې ځغلولی که نه نو هسې نه ځم دغه دې غیرت و دغه دې غیرت و ځه تا سر به زه ګورم پرېږدمه دې نو یو ورځ به دې راګېرومه ته ما سره غونډان ویشتی شي زه ګورو به ځه آزاد شه خبره ته کوم ورځېږه داسې کار دی که نه تا چې هغه 80,000 روپۍ راپټې کړي هغې کې به ته ما هلته بره 15,000 روپۍ راکړي زه ډېر زیات تږی شوی یم زه به لاړ شم چینه کې به اوبه وڅښم او روپۍ دې څه کړي ای د جیب کې دي او زه به چینه کې اوبه وڅښم دا یې چا راپټې کړي دا مې له کور نه راپټې کړي دي ما یې تا ته پرون ویلي که نه او زه به تا له صحیح جرمانشي پړسکو پر راکړم د هغې قیمت به 1,00,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ کم نه که زه مخکې کېږي چې دا وخت ډېره واوره شوې ده زه لږ ورځېږه که نه لږ ورځېږه راشه لاس را راشه لاس راشه
ما ته چا وایي چې دلته راځه دیدي ته راشه دیدي ته راشه دلته راشه شابه دلته کښېنه کښېنه په دې ځای داسې لږه جاله جوړه کړه یا داسې یا یخ ته یخه لکه داسې یخ ته که نه 2 فوټه 3 فوټه واوره زما په خیال شوې دا ځنګل طرفونه دي اوس داسې کار وکړو چې هغه 100,000 روپو کې به ماله 18,000 روپۍ راکړي که نه او 2,000 روپۍ به ستا شي ولې به روپۍ زه تا الله کومه روپۍ به زما یو 18,000 به تالي نه ما تا ته نه وویل چې مال به 100,000 روپۍ راوړې او زه به تاله د 1,00,000 روپو جرمنشي پرستی پیدا کړم ما تا ته ویلي نه و نه در کوم زه صرف تاله 12,000 روپۍ در کوم غورئ په یا پرده کې د روپۍ راکړه دا خوښه ځای دی دلته څوک شته نه داسې دې کوم که نه کومه لاس راوړه ستا را جامې ماتومه چا جامې ته ماتې زما جامې ماتې زما جامې ماتې ها هلکه د پردی وړوکی دی وژل دی او که چا ولیدي نو پرېږدي دي نه خو دقه هلته دی واوره کې وله قبر که نه په دقه ځای ښخومه داسې په رضا 100,000 روپۍ نه راکولې خو زه هغه خپل بدلې مې ترې هم اخیستې ده چې به غونډان ویشته د هغې بدل مې ترې هم واخیست په دقه ځای کې به یې ښخ کړم اړو پته یې نه لګي بین به هم نه کوي یخه واوره ده لکه د فریج به پکې پروت وي بی لاسونه مې یخ شو اوس څه کې په 100,000 روپو مې مړی وکړو خو زه مجبوري د مجبوري هر څه کوي ځمه چې اوس دا ډوکې راوړم بس په دقه ځای کې به کېږدم او هېڅ څوک دې نه خبرېږي ځکه څوک راغی جو وی به یې سي او که ویر نه ورجو بس په دقه یخو واورو کې پروت دی بین مین به هم نه کوي خو دلته خو د شپې زما په خیال لګړ بګړ راوځي زه لګړ بګړ دي وخوري د هغو رزق به پکې ومي بس په دقه ځای صحیح دی رحیم الله تخته خو دې راسره وکړه خو زه به تا د مرګه په غیر نه پرېږدم اوس به زه تا سره ګورم ما خو وی خو دی زما یار دی ته خو یارمار وختې اوس به دواړه ګورو ده راغلم لکه د یخې رخویدان یې د ګوړیا اوس به ګورو
presents Surush Mohed Afshari Remix. Surush Mohed Afshari Remix. رمله تا ته بهر هلک اواز کوي. څوک هلک دی؟ بهر څوک هلک راغلی وای د سر مې کار دی. زه پاڅه خو که دروغ دی ویلي که نه نو په وار په دې واوره کې د एकदम راځم واپسې. کوم ځای کې دی؟ هغه پورې هلته ولاړ دی. زه چې څنګه ځم په حقه لاره ما پسې راځه. ښه ځه یبی راشه کنه یبی مور راشه ملا مې ماته شوه. ښه لکه تا ما سره دوکه کوله اوس په ده سره ګورم پرېږدمه دې نو. یای په ملا کې مې څکو شو. غونډان جوړوه پورې غونډ ووله هغه ځای ته هغه پورې د خو دې خوا موبایل به نه ووایه دې خوا ونیولې سي اوس به زه تاسو ما ته غونډان وله پورې غونډان یو لکه تا زما دا سر ونیوي شو ته دا غونډان ونیولې وله ته دا غونډان ونیولې ته دا غونډان ونیولې یای مې وله غونډان مې ولې تا خو زما پوزه دغه کړه هلته ځان ښکلی نه شم سوچي مې خوړه پاڅه لږ شه یای بیا غونډان ونیولې ښه بیا غونډان ونیولې ته بیا غونډ راواچوه تا زه دې واوره کې سپارم یبی بیبی د پوڅوسکی رانه جوړ کو ما ته چا وی چې غونډان وله زه مې چې کور ته لاړ شم چې لږ تود شم زه مې چې کور ته لاړ شم لږ تود شم دا په کته